محترمو دی یو درو جمعو کی مخی آغا اسباب آغا کارون ذکر شیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رب مبارک باندې اویتا دعا د رحمت شوی رحم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوښتې وي چې الله د پدر رحم وکي پدد رحم وکي او تقریبا درې جمعو کې هغه خوش نصیب انسانان ذکر شیو چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی او برکتی زبان نه د رحمت دعا ذکر وا محترم په دې احادیث و ظاهره کې داسې انسانان او داسې اعمال مشته دي چې هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری کړی وي او لفظ د لعنت وي د ذکر کړی وي چې الله دا په د باندې لعنت وکړي لعنت اصل کې ویل شي د مازتمنو د الله د رحمت نه لري والدا کله چې دا د الله رب العالمین د طرف نه ذکر شي نو د الله د رحمت نه لري والي چې دا د الله د رحمت نه ډیر لري د انسان او د مخلوق د طرف نه چې ذکر وي نو دا په د خیرو د پاره کوي که په لفظ د لعنت باندې یو که خیری نو دا انسانانو داسې اعمال هغه شته دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی د پاره لعنت ذکر کړی وي نو یو لعنتی کار هغه ورونو دا ده چې کله دا یو نیک انسان وي لکه مونږ په اصطلاح کې اولیاء الله د الله دوستان نو د هغوی په ده باندې د دې ځای باندې جماعت جوړول او بیا دا عقیده ساتل چې هغه ځای کې برکت ډېر ده هغه ځای کې د هغه تعظیم کېږي یا ته د هغه قبر ته سجدې کېږي دا ورونو لعنتي کار ده حدیث د عائشہ رضی الله کې ذکر امام بخاری رحمه الله مسلم رحمه الله دې ټول محدثینو دا ذکر کړی عائشہ رضی الله عنها مور فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم نبی صلی الله علیه وسلم په هغه مرض کې دا خبره کړو چې نبی سم ته نه راپورته نشو مقصد څه ده پمدا مرض کې رسول الله وفات شو دا د رسول الله سلام د زندګۍ آخري ورځې دي آخري لمحات دي نبی صلی الله امت ته دا پیغام پرېږدي چې ګورئ دا لعنتي کار ده یو سړی صحیح ده نیک سړی ده مونږ پې ښه ګمان ده چې دا به د الله ولی و مونږ پې صرف دا د الله نه امید ده چې دا به الله بخلی خو د هغه سره جماعتونه جوړول هغې ته سفرونه کول هغې کې د هغه تعظیم کول هغه ځای کې برکت ګڼل دا د اسلام تعلیمات نه دي بلکې دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده لعنت ویلی او رسول الله فرمایي لعن الله اليهود والنصارى الله دې په یهودم لعنت وکړي په نصاراو دې الله لعنت وکړي وجه اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا د انبیاء علیهم السلام د قبرونو نه مساجد جوړ ډېر داسې ورونو جماعتونه په پاکستان کې شته پېښور کې شته په هغوی کې باقاعده قبرونه دي بالکل چې داسې مسجد کې ځکه دا په څلور واړه مسلک باندې امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام احمد رحمه الله امام شافعي څلور واړه مسالک د دې په حرمت باندې قائل دي چې دې جماعت کې مونږ نه کېږي ګورئ قبر پکې ده څنګه پایې کې مونږ کوي دا خو یا د یو بابا په تعظیم کې هغه جوړ شي هغه ځای کې مونږ نه وکړه په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم لعن الله عائشہ الله وجم بارک الله لذاک ابرد قبره کچیرته دغه خطر نه وای چې نبی صلی الله علیه وسلم د قبر ربم خلق مسجد جوړ کی هغه ته تعظیم کوي نو ابرد قبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر بخخ کارا پروت وای کنه صحابه کرام ما وخت خیاره وکړه او خيار او زیرک انسانانو یو وجه پکې دا و
چې د عائشہ رضی الله په کوټې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کیږي چې د خلکو د نظرونو نه پټ وي. نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم پرې ښودله چې ما د قبر نه وثن بوت ما جوړو چې د هغې عبادت کېږي. خو امت خو څرنګه بیا به څرنګه امتونه راځي. صحابه کرامو سوچ وکړه چې همدغه د عائشہ رضی الله په کوټې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړي. عائشہ الله فرمایي لولا ذاک ابرد قبره، کدا خطره نه وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر به ښه ښکاره پروت وای، خلکو به ډېر عبرت حاصلولی چې ګوره دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دنیا کې دنه اوچت شخصیت نه و او نن د الله قانون په هغه باندې جاری ده د خاورو لاندې شي. څومره لوی عبرت و. خو یره دا ده چې ناپوهه خلک او دا ښه دي چې الله پې څوکیداران ښه مقرر کړي دي د توحید څوکیداران. کنې نن به هغه ځای کې څومره بې حرمتۍ کېدلی او څومره به رسومات او بدعات به کېدلی، خو هغه ځای ته ته لاس هم نشي ورکولی. هغه ځای کې نه تا دفع کوي چې لرې کېږه، صلات و سلام یا یو بیا لرې کېږه. څوکیداران الله الحمدلله ډېر مضبوط هغه ځای ته ویل کړي. دا د الله رحم. نو یو لعنتي کارونه د اولیاو نیکانو خلکو د هغوی قبرونه عبادت خانې او د تعظیم او د سجدو ځایونه جوړول. دویم لعنتي کار چې نبی هم په هغې باندې لعنت ویلی هغه دا ده ورونو چې سړی د حرامو حاصلولو دپاره هیلې جوړې کړي. هیلې یوه هیله یوه بهانه جوړول چې دا حرام پې باندې ځان ته حلال کړي. حدیث مسلم کې دی عمر رضی الله ته خبر راغله چې فلان کی چې دا شراب خرڅ کړل، شراب یې خرڅ کړل. نو بیا عمر رضی الله چې دا واورېدو عمر رضی الله فرمایل لعن الله فلان، په دې سړي باندې د الله لعنت وکړي. ولې؟ وفرمایل دته دا پته نشته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم، الله دې په یهودو باندې لعنت وکړي، الله په باندې دا وازګې حرام یې کړلې. الله وفرمایل په هغوی باندې تاسو به وازګه نه خورو. واز دا د الله حکم ده چې نه به خورو، موږ دپاره حلال ده، په هغوی باندې الله حرام یې کړه. حرمت علیهم الشحوم، الله په باندې وازګې حرام یې کړې. فجملوها، دوی څه وکړلو هغه به یو بکرې ډل به یې ترې جوړ کړو، فباعوها به یې خرڅول. نو که چا به ورته وایي چې هلکه دا ته څه کارې؟ نه زه خو دا وازګه نه خورم، ډل هغه مې ډل کړلو هغه خرڅوم. حال دا د ورونو دا قانون ځان سره یاد وساتو چې کوم سید حرام ده، د کوم سید استعمالول حرام دي، د هغې خرڅول هم حرام دي. نسوار اچول حرام دي، دا په دکان کې خرڅول هم حرام دي. سګرټ دا حرام دي چې کوم دکاندار دا خرڅوي دا هم حرام خور دی. چې کوم دا چرس او پوډر دا بیا هم خلک لږ بد ګڼي، خو دا نسوار خو داسې ګڼي چې دا داسې وي چې بالکل بیا مونږ رزق نه چلی. نو یو شی حرام د هغې تجارت کول، خرڅول، ځان ته دا حلالول په هیلو سره، دا لعنتي کار ده. دریم یو حدیث کې ذکر دی، حدیث کې دی علی رضی الله ته یو سړی راغلی، ابو طفیل عامر بن واثله، دا د صحابه اخیری کړی وه. صحابه کرام چې کله دی وفات شو، صحابه مکمل دنیا نه ختم شو، اخیری صحابي دی پاتې شو. ابو طفیل عامر بن واثله دا فرمایي یوه ورځ علي رضی الله ته یو سړی راغلی او علي رضی الله ته فرمایي ما کان النبي صلی الله علیه وسلم یسر الیک، یاره هغه کوم راز د پټې خبرې تا ته نبي صلی ښودلي. کله کله ورونو په یو ځای کې یو خبره مشهوره شي، ډېره مشهوره شي، دین کې د هغې هېڅ حیثیت نه وي، خلکو کې مشهوره شي. دا مشهوره وه چې علي رضی الله ته نبي صلی الله علیه وسلم پټې خبرې م ښودلې، پټ رازونه یې ورته ښودلې، پټ احکام یې ورته ښودلې. نو دا یو سړی راغلی ورته وویل چې نبي صلی الله علیه وسلم تا ته پټې خبرې خلي، کومې پټې خبرې؟ نو فغضب علي، علي رضی الله سخت غصه شو او ورته وفرمایل ما کان النبي صلی الله علیه وسلم یسر الی شیئا، نبي صلی الله علیه وسلم ما ته ټکی هم پټ نه دي ښودلي. یکتمهم من الناس، چې نبي صلی الله علیه وسلم د خلکو نه پټ کړي ما ته دی وښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې دین الله نه ورالېږلی چې څه احکام د بعضو خلکو د ټولو خلکو دپاره. بلغ ما انزل الیک من ربک،
الله عام اعلان د نبی صلی الله علیه وسلم سره ته نازل خلکو ته ورسول نبی صلی الله علیه وسلم پټ راځنه ندی خو دلی غیر انه حدثني بكلمات اربع څلور خبره ماته نبی صلی الله علیه وسلم خو دلی دي کې دې شغه تاسو علم کې نوي خو ماته نبی صلی الله علیه وسلم خو دلی دي او روایت کې دي وته وي چې ما دا تورا دې دا کوم ټیکای دا کوم کیس دا دې دا تاسو ګلا کو ته کیو پرچا پراته ده هغه ماته نبی صلی الله علیه وسلم ویډیو ما ځان سره لیکلي نو پای کې څلور خبره څلور کسانو باندې لعنت ده اصل کې اولینې علی رضی الله چې هغه کولاګو وای فرمایي چې ماته نبی صلی الله علیه وسلم دا یو خبره کو څلور خبره څلور کلمات خو دلوي اول لعن الله من لعن والده دی الله لعنت پاغه انسان د چې دی په پلار باندې لعنت وي یو روایت کې سره والديه مور او پلار زوی را پورته شي پلار ته کنځلې کوي پلار ته سپکه خبره کوي مور ته کنځلې کوي مور ته سپکه خبره کوي دا لعنتی بچی دا پد دې الله لعنت دا ځکه دې مور او پلار په دې الله قانون دا چې ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما مور پلار ته اوف قدریم نه کوي هغه ته سپک جواب ورکول الله اکبر هغه ته سپک وینا کوله د رټنې انداز دا ګوره دی صحیح بچی کار نه سلف صالحین کې حیوا بن شریح دا یو لوی محدث و لوی محدثین براتله دغه په مجلس کې وکیناس دغه نه حدیث زده کول دومره لوی محدث او دغه متعلق نه کړي چې هغه به درس په حدیث ته ناس و پدې کې به کور نه आवाज وشو چې حیوا بچیا راشه چرګ ته دانی واچو نو ته فوراً درس حدیث بند کړ او خمورې درغلم دا به نو چې ما سره دومره غټ علما ناس دي ما شاګردان علما دي ته د ما د هغوی په مخ کې سپکوي ما ته داسې خبرې چرګو ته دانې واچ نه دا به نه وي فوراً به درس حدیث بند کړ او را بغله د مور تابعداري به وکړله سلف صالحینو کې نقل لیجیو کس خپل مور ته یو جواب قدرې ور کړه دومره سختم نه و بیا دې کفاره په تور غلامان آزاد شر مور ته نه دا خبر اسنه چې الله په نافرمانی کې راشي خبردار مور او پلار هغه باندې لعنت ویل هغه ته کنځلې کول نبی هم فرمایي دا لعنتی انسان ده دویم نبی هم فرمایي لعن الله من ذبح لغیر الله چې چا دی الله نه علاوه دی بل چا په نوم باندې ذبح وکړه دا لعنتی انسان یاره چې د فلان کی بابا مو ګډ منلای فلان کی بابا مو چیلای منلای او بیا روان کړی هغه ځای کې الله لوی رجی دا مو منلای و دا نظر غیر الله دا لعنتی انسان دا دی الله دی لعنت سبب دا لعن الله ذبح چې کوي د الله لپاره د الله تقرب لپاره بلکې یو ځای کې عبادت کیږي نو هغه ځای کې به ذبح هم نه کوي چې تلاړ شي رجی موږ سه چکر تلاړو الله په نت سګي کې به ذبح نه کوي رسول اعظم صحابه ما کړي د بوانا مقام نه چې کال ته جاهلانو جاهلیت کې ذبح کول نه بکو داسې ځای کې ذبح او دریم نبی هم فرمایي لعن الله من آو محدثا چاچی او بدعتي ته ځای ور کړ پناهي ور کړلا الله اکبر د لعنتی سړی دا بدعتي خو د الله دی دین جرړ راو باسي د الله دین بدلوي او د ځای ور کی معزز کی مکرم کی د الله په نس د لعنتی انسان دا لعن الله من آو محدثا او څلورم نبی هم فرمایي لعن الله من غیر منار الارض چا چې د زمکه علامې ورانی کړلې بدلې کړلې علامې د مون په اصطلاح کې د بریدونه وي برید دا لګېدلې دی چا یو سړی راغله یا د یو ځای لاندې کولو دپاره یا د یو ونې د بوټي یا د یو بل شي حاصلولو دپاره دا برید کې ورانۍ وکړي دا د الله په نزد لعنتي انسان دا وجه ده چې اکثر فسادات او جګړې همدغه ځای نه شروع شي ابتدا وشي بیا او دا جګړې کله کله ډېر لرې لاړې شي تر دې چې کله قتلونو ته ورسېږي د دې ابتدا سره وه هغه د برید ورانولو د پولې ورانولو نه وشول او بله وجه دا ده چې دا لعنتي ځکه ده چې آخرت کې ډېر لوی عذاب دی داسې انسان ده چې د چا سره برید ده
هغه ته وړاندې کې ورانې کې چېرې زه مخکې لاړ شم. مسلم کې روایت دی مروان بن حکم دا په مدینه باندې والی و گورنر و. نو یو عجیب مقدمه راغله په چا باندې رپورټ و په هغه صحابي باندې چې هغه سعید بن زید ویل شي. دا هغه صحابي دا چې د رسول الله صلی الله مبارک زبان نه راوتی چې سعید فی الجنه، سعید بن زید په جنت کې. هغه لس کسان چې په یو مجلس کې رسول الله صلی الله د جنت زیرا کړه پای کې سعید بن زید و. رسول الله صلی الله فرمایل ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، سعید فی الجنه. سعید بن زید بن عمر بن نفیل دا په جنت کې جنتی صحابي دا. پاغه باندې رپورټ گورنر ته راغله یو زنانه کړی و اروه بنت اوس. دا یو زنانه وه هغې رپورټ دا وه چې انه اخذ من الارض شیئا من ارضها شیئا. سعید بن زید د ما نه ځمکه لاندې کړې ده، ځمکه یې قبضه کړې ده. عجیب خبره ده، صحابي دی وي جنتي زیره یې ورکړې شوي او هغه د چا نه ځمکې لاندې کوي. ډېر عجیب و. سعید بن زید راوغوښتلی شو گورنر مروان بن حکم هغه ته نه تپوس کوي یاره دې زنانه په تا رپورټ کړی. څه رپورټ یې کړی ده چې تا د دې نه ځمکه لاندې کړې ده، ځمکه دې قبضه کړې ده. نو سعید بن زید رضی الله عنه ورته وفرمیل الله اکبر انا كنت آخذ من ارضها شیئا. عجیب خبره ده، زبد دې ځمکه نه سما بعد الذي سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم. وروسته د هغه نه چې ما په خپلو غوږونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اورېدلی. زه د دې حدیث راوي وم چې کوم د ځمکې د قبضوالي په باره کې بدوالي په باره کې ده او بیا د زه راپورته کېږم د چا نه د ځمکې نه سمه د چا د ځمکې لاندې کومه. دا خو ډېره تعجب خبره ده چې ما د رسول الله نه په خپلو غوږونو اورېدلی. نو مروان بن حکم ورته وایي ګورنر چې ما دا سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه اورېدلی، کوم حدیث دی اورېدلی؟ هغه ورته وفرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې غوږونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی دي چې من اخذ شبرا من الارض ظلما، چا چې یو لږ ځمکه د چا نه په ظلم باندې نازګه طوقه الى 7 ارضین، ته اووه ځمکو پورې به د قیامت پورې په دې غاړه کې الله ورواچي. ورونو ته یو لږ یا یو ګز کم از کم 100 ګزه ځمکه راوکنه د هغې نه به څو ټنه خاوره جوړه شي. بیا تر اووه ځمکو پورې لاندې لاړ شه او هغه چاته په غاړه کې اچولی شي. الله اکبر، د دې نه لوی ذلت او سخته سزا به بل څه وي. نو سعید بن زید ورته وایي چې دا حدیث ما په خپل وګونو رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی. دې حدیث نه بعد به زه چا نه ځمکې لاندې کوم. نو مروان بن حکم هغه دور والیان ښه خلک وو. ورته وایي فرمایل لا اسألک بینة بعد هذا، چې تا دومره غټ حدیث بیان کړل زه تا نه ګواهان نه غواړم. شره دې د ځمکې ګواهان راوله چې تا سره څوک ګواه ده چې دا ځمکه د سعید. بس دومره غټ حدیث دې بیان کړل، دې نه بعد موږ د تا نه ګواه نه غواړو، تا به باندې ختمه کړه. سعید بن زید ورونو د الله والا خلک هغه اخیرې نه کوي، اکثر هغوی په هغه باندې صبر کوي، خو که خیرې د دې خولې نه راولي نو بیا خطرناکه ډېره ذاتي. دې وجه نه د نیکانو خلکو هر چا د خیرو نه، خو د نیکانو خلکو د خیرو نه ځان ساتو چې خیرې ونه کړي. ځکه چې هغه مجبوره شي مظلوم شي نو بیا د خولې نه خیرې راوباسي. نو سعید بن زید وایي یو دوه خیرې دې زنانه ته وکړي او د الله په دربار کې دا عرض اللهم ان كانت كاذبه، یا الله که دا ښځه په دې خپلې دعوې کې په ما باندې دروغ رپورټ کړی وي، په دروغه دعوی په ما باندې کړی وي، اللهم ان كانت كاذبه، الله که دا دروغجنې وي نو دوه خیرې ورته کړم فاعم بصرها، یا الله په سترګو باندې ړنده کړه الله، یا الله نظر ته نه بوځه الله، ړوندواله دا یو سخت پریشانی حالت. فاعم بصرها، یا الله دې د سترګو نه دا نظر لګي، یا الله په سترګو ړنده کړي. وقتلها فی ارضها، یا الله په همدغه ځمکې چې په کومې ځمکې کې په ما باندې دعوه ده د دروغو کوي،
پم دې کې هم دا قتل کې په دې کې یې مړه کړي. عروه بن زبیر د دې راوي ده، هغه فرمایي چې فما ماتت حتی ذهب بصرها، دې ښځې ته الله مرګ نه راوستل تر دې چې اول په سترګو الله ړنده کړله، الله ترې اول نظر واخیست. او دویم بینما هي تمشي فی ارضها اذ وقعت فی حفرة، دې په دې ځمکې کې ځان ته کویای کنستی و او په هغه روانه وه، ړنده وه، درست شو چې کوی ته وغورځوه، په هغې کې مړه شو. محمد ابن زید دا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه انوسی و، هغه فرمایل چې انه رآها عمیا، ما په خپلو سترګو دا زنانه لیدلې وړنده شوې وه، تلتمس الجدر، په لاره به چې تله په دیوالونو باندې به یې لاس وال او داسې ګرځېده به او تقولو څه به یې خلکو ته وي اصابتني دعوة زید، زه د زید رضی الله خیرو والی یم، د هغه خیرو والی یم، هغه ما ته خیرې کړې وي چې الله دا ممړه کوي، الله اول ته سترګو نظر واخلي، خیرې رسېدلې دي. او بیا زید رحمه الله محمد ابن زید فرمایي چې دا په دې خپل هغه کې ګرځېدله او کوی ته وغورځېدله، او همدا د دې قبر شو، چاته نارام ونه وښکل، همدا قبر هم جوړ شو. نورونو د چا ځمکه لاندې کول، دا دنیا کې به سړی څومره ځمکې لاندې او څه فایده به واخلي، آخرت یو ډیر خطرناک دی، هغه چا دپاره ده چې پردی ځمکې لاندې کوي. نو دا هم لعنتي انسان ده. الله رب العالمین مو تاسو حفاظت وکړي.